د ګلالۍ کریمي کومه ویډیو چې په سوشل میډیا باندې ډیره تیزۍ سره خپره شوې ده او چا نه وي کتلې، نو پوره ویډیو در سره شریکوم، تر اخره را سره پاتې شئ. ګلالۍ کریمي چې د افغانستان د مختلفو ټیویانو میزبانه وه او کار یې پکې کړی و. په 15 اګست 2021 کې چې کله د افغانستان نوی حکومت جوړ شو، نو ګلالۍ کریمي د افغانستان نه لاړله او یورپ کې پناه واخیستله. دا مهال ګلالۍ کریمي ویل کېږي چې په فرانس کې ده او هلته د یو ټي وي چینل نه کار کوي چې دغه چینل خاص د افغانستان د ښځو دپاره اواز اوچتوي. د ګلالۍ کریمي په دا مهال کې یو ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېر تیزۍ سره خپره شوې ده. ویل کېږي چې دغه ګلالۍ کریمي ده د افغانستان د پښتو ژبې سره تعلق ساتي او دغه غلط کار د یو کس سره کړی دی او ویډیو چې جوړه شوې ده ډېر تیزۍ سره خپریږي. نو دغه معلومات هم درکول چې ګلالۍ کریمي په دا ټیم کې ویل کېږي چې په فرانس کې ده او هلته د یو چینل نه کار هم کوي چې د افغانستان د ښځو دپاره دغه چینل نه اواز اوچتوي او په دغه ټیم کې داسې ویډیو راغله، خو د دغه ویډیو باره کې ګلالۍ کریمي تر اوسه پورې څه نه دي ویلي او یا دغه ویډیو زما ده یا نه ده. دغه اپډیټ و چې درکوم.